أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دین مخکې آیاتونو مبارکو کې د نکاح، د طلاق، د عدت او د مہر مسائل تفصیل سره ذکر شو. اوس ورپسې الله پاک د پنځو منځونو د اهتمام او پابندۍ کولو حکم بیانوي. د دغه مسائلو سره د منځ نسبت څه دی چې د نکاح، طلاق، عدت او د مہر د مسائلو نه وروستو الله پاک د منځ حکم بیانوي. د دې دپاره چې اسنه تاسو په دغه مسائلو کې دومره مصروفه شئ چې تاسو نه د الله پاک فرض حکم د منځ هغه درنه پاتې شي. نکاح په خپل ځای باندې عبادت، خو اکثر منګه ګورو واده والا هغه مونځ ته اوزګار نه وي. یاره میلمانه دي، دا دي، هغه دي، نو فرض مونځ ته نه قضا کړي. نکاح سنت عمل دی او د سنتو دپاره فرض مونځ قربان کړي. نو چې یو مونځ ته نه پاتې شي نو بیا ورته شیطان دوکه ورکوي چې ماسپښین مونځ خو پاتې شوی و، نو اوس هم میلمانه دي، خلق رخصتیږي او خلق به ستا د اجازت نه او مخاخې نه بغیر لاړ شي، نو ته د خپلو میلمنو ته ودرېږه. ماسپښین قضا شوی، مازدیګر هم قضا وکړه، نو بیا به ورپسې د دواړو منځونو قضا راوګرځې. یا په طلاقو کې خلق ناستی، جرګه ناستی او فیصله کوونکي، نو دې په دغه مسایلو کې دومره مصروفه کېږي نه چې فرض مونځ ته نه پاتې شي. یا دغه شان د مہر او د عدت مسایل دي، نو چې د هغې په وجه باندې فرض مونځ د انسان نه فوت نشي. دې دپاره الله پاک په دې دواړو آیاتونو مبارکو کې د مونځ حکم ذکر کړی دی. اول د پنځو واړو منځونو ذکر کړی دی، صلوات جمع ده د صلات. د پنځو واړو منځونو وی تاسو حفاظت وکړئ. بیا په دې پنځو منځونو کې د یو منځ خصوصي تاکید کړی دی، صلات وسطا په لفظ سره. وسطا معنی د درمیانه، منځنی منځ. نو صلات وسطا نه مراد د مفسرینو په نسبت باندې د مازدیګر منځ دی، ځکه دی نه دوه منځونه د ورځې مخکې دي، د سحر او د ماسپښین، دا د ورځې منځونه دي، او دوه منځونه د شپې دي چې هغه د دې نه وروستو دي، چې هغه د ماښام او د ماسخوتن منځ دی. نو د مازدیګر دا منځ دا پکې منځ کې دی. نو د مازدیګر د منځ بیا خاص طور باندې تاسو اهتمام وکړئ. او د مازدیګر منځ ذکر دې دپاره وکړو چې مازدیګر د دنیا د مصروفیاتو د راغونډولو وخت وي. که دکانداري، هغه د دکان خپل حساب کتاب، سودا وغیره، او د هغې اهتمام کوي چې ماښام سره به دکان بندوم او کور ته به ځمه. که د پټي کار کوونکی دی، زمیندار دی، نو هغه خپل کارونه راغونډوي، ماښام کېږي را باندې. که کارخانه دار دی، هغه د کارخانې کار راغونډوي. که مزدور دی، هغه د خپلې مزدورۍ کار راغونډوي چې کور ته د وخته ورسم. نو هسې نه چې تاسو د دنیا په کارونو کې دومره مصروفه یې
چې تاسو نه د مازیګر د قیمتي مونځ قضا شي. او بعضې وخت کې انسان د دنیا په کار کې مصروف وي، نور ته ګوري وي نور خو لا ولاړ دی مونځ به وکړمه، بیا په کار کې مصروفه شي بیا وګوري وي نور لا ولاړ دی، بیا دومره مصروفه شي په کار کې چې نور ته نه پریوځي او دته پته هم ونه لګي. او د مازیګر مونځ بغیر د عذر نه پرېښودل حدیث مبارک کې د دې سخت وعید ذکر دی. وایي چا چې د مازیګر مونځ قصدن عمدن قضا کو نو داسې شوه لکه چې د ده ټول مال او دولت هلاک شو، او داسې شوه لکه چې د ټول بچي هلاک شو په یو ځای باندې. نو څومره انسان زړه ته درد رسیږي چې ټول مال په یو ځای باندې د انسان هلاک شي، یا د کور ټول خلق په هغې باندې څه مصیبت راشي او ټول هغې کې هلاک شي. یو کس په کور کې وفات شي نو د کور ټول خلق څومره دردمن شوي وي، څومره خفه په هغه یو کس پسې، بیا چې ټول کور والا هلاک شي صرف یو کس پاتې شي نو چې د هغه به څه حال وي، څومره به د هغه زړه ته درد رسېدلی. نو د هغې نه زیات درد د مازیګر مونځ په قضا کولو باندې په کار دی. یعنی مازیګر مونځ قضا کول نه دي په کار بلکې په وخت باندې ادا کول په کار دي. ناول د 5 مونځونو د حفاظت ذکر دی او حکم دی، او بیا د مازیګر د مونځ د حفاظت حکم دی. او درېمه خبره په لومبني آیت مبارک کې وایي تاسو الله پاک ته ودرېږئ په مونځ کې خو عاجزي کوونکي د عاجزۍ شکل جوړ کړئ. یعنې مونځ کې یو خوا بل خوا ګورئ مه، بې ځایه د بدن یو حصه کله ګرول کله یو بله حصه د بدن ګرول چې ضرورت نه یو انسان او دا عادت جوړ شوی نو دا عادت بدلول پکار دی. مونځ په عاجزۍ سره پکار دی چې بل کس ورته ګوري چې هغه ته پته وي چې دی په مونځ باندې ولاړ دی، دی هسې نه دی ولاړ. دومره توجه سره د زړه عاجزي هم پکار ده او ظاهري عاجزي هغه هم پکار ده. نو یو معنی د قانتین عاجزي کوونکي ذکر کړې ده، او دویمه معنی د قانتین د خاموشي اختیار کوونکي ذکر کړې ده چې دی به په مونځ کې خبرې به نه کوي. ځکه د اسلام په ابتدا کې په مونځ کې خبرې کول جایز وو چې یو کس به راغی او رکعتونه به ترې شوي وو نو بل کس نه به یې تپوس وکړو څو رکعته شوي دي، نو هغه به ورته ووایي 1 رکعت شوي یا 2 رکعته شوي دي، نو هغه به یې زر زر ځان له ادا کړو او بیا به جمع کې شامل شو. بیا یو ځل داسې وشو چې یو صحابي راغی د هغه نه رکعت یا 2 رکعتونه شوي وو، هغه زړه کې دا فیصله وکړه چې زه خو جمع مونځ کې شاملېږم او چې دا کوم رانه فوت شوي دي نو دا به د سلام ګرځولو نه پس بیا به ودرېږم او دا به ادا کړم. هغه دغه شانتې وکړل. نبي علیه السلام چې کله سلام وګرځو او دغه صحابي پاسې د هغه باقي مونځ ځان له ادا کو، نبي علیه السلام ترې تپوس وکړو وایي دا د کوم مونځ کوو؟ وایي دا زما نه صاحب رکعت یا 2 رکعته شي هغه مې ادا کول. نبي علیه السلام د هغه دا طریقه خوښه کړله او حکم یې وکړو چې د چا نه د مونځ کوم حصه فوت شوي وي نو هغه د امام د سلام ګرځولو نه پس هغه د بیا ځان له ادا کړي، ځان له دې پوره کړي. نو د هغه وخت نه بیا چې کوم مقتدي نه به مونځ کوم رکعتونه شوي وو نو هغه بیا د جمع د مونځ د اختتام نه پس د امام د سلام ګرځولو نه پس هغه ته حکم وشو چې ته به اوس دا باقي مونځ ځان له ادا کړې. نو ابتدا کې خبرې کول جایز و چې کله دا آیت مبارک نازل شو وقوموا لله قانتین، نو حضرات صحابه کرام فرمایي چې دی نه پس بیا په موږ پابندي ولګېده چې تاسو به بیا په مونځ کې اوس خبرې نه کوئ، مونځ کې به پوره توجه الله پاک طرف دی. په دویم آیت مبارک کې د مونځ 2 شکلونه ذکر کړي دي چې کله وي تاسو سره خوف او یری د دشمن یره ده یا په ځنګل کې یو انسان دی د ځنګلي ځناورو یره ده نو دی په ولاړه باندې مونځ کولی شي، رکوع او سجدې باندې قادر نه دی نو دی ولاړي او رکوع دپاره د لږ ښکته کېږي، د سجدې دپاره د ډېر ښکته کېږي. دغه شان دی په سورلۍ باندې دی نو په سورلۍ باندې ناست دی نو په سورلۍ باندې د مونځ کولو ورته اجازه شته دی چې دی د سورلۍ نه راکوزېدی نه شي، خطره ده ورته په ځنګل دی یا د دشمن خطره ده ورسره، نو چې سورلي کوم طرف ته روانه ده بس هغه طرف ته دی مخ وګرځئ د مونځ صحیح دی. او کومه سورلۍ باندې چې قبلې طرف ته مونځ انسان ګرځولی شي نو هغه دپاره حکم دا دی چې دی به قبلې طرف ته مخ ګرځئ، د قبلې تحقیق به کوي، هغه طرف ته به ودرېږي. بیا که سورلي تاویږي او دی تاویدی شي قبلې طرف ته
نو د توشي قبلې طرف ته که نشي تاویدی نو بس دی معذوره دی د مونځ صحیح دی. نو که تاسو په ولاړه باندې مونځ کوئ رکوع سجده پکې نشئ کولی هغې دپاره اشاره کوئ او که په سورلی باندې ناست او مونځ کوئ نو چې کله تاسو سره خوف او یره ده د دشمن نو په دې دواړو حالاتو کې ستاسو مونځ جایز دی او کله چې تاسو ته امن حاصل شو په رکوع سجده باندې قادر شوې د سورلی نه په راکوزېدو باندې قادر شوې نو چې سم عام د مونځ حکم دی او د هغې الله پاک تاسو ته تعلیم درکړی دی نو بیا رکوع سجده قبلې طرف ته مخ کول د دې ټولو خبرو بیا تاسو پوره اهتمام وکړئ. او په یو موقع باندې کله غزوه خندق او غزوه احزاب ورته هم ویلی شي په دې کې د نبی علیه السلام او د صحابو نه د جنگ په حالت کې 3 منځونه قضا شو ماسپښین مازدیګر ماښام ځکه دشمن حملې کولې بار بار دومره موقع نه وه چې دوی پکې مونځ وکړي. نبی علیه السلام د دې مونځ په فوت کېدلو باندې دومره خفګان وکړو چې چرته هم کافرانو ته خیرې نه دي کړي په دغه موقع باندې خیرې کړي دي چې الله پاک دې د دې کورونه او د دې قبرونه د اور نه ډک کړي چې دوی موږ په جنگ کې دومره مصروف کړو چې موږ نه 3 منځونه قضا کړل. نو دې نه معلومه شوله چې منځ قضا کول دا څومره لوی جرم دی چې هغې ته هلته عذر دی د جنگ د جهاد موقع ده په جهاد کې مصروف دی هغه هم د الله پاک یو فرض حکم دی خو د هغې نه دومره فرصت میلاو نه شو چې دوی پکې مونځ ادا کړي نو هغه کافرانو ته نبي علیه السلام خیرې وکړلې. حافظو حفاظت وکړئ تاسو علی الصلوات د ټولو منځونو یعنې د 5 واړو منځونو حفاظت وکړئ او د مونځ حفاظت کول څه دي په وخت باندې مونځ ادا کول او دغه شان سره د آدابو مونځ ادا کول دې ته د مونځ حفاظت ویلی شي پابندۍ سره مونځ ادا کول. اول د ټولو منځونو د 5 واړو منځونو د حفاظت حکم ذکر کو او بیا پکې د مازدیګر ځان له ذکر کړی دی والصلاة الوسطی او د درمیاني منځ خصوصا حفاظت وکړي چې هغه د مازدیګر منځ دی. وقوموا لله او تاسو ادرېږئ د الله په وړاندې قانتین عاجزي کوونکي یا دویمه معنا خاموشي اختیار کوونکي یعنې په منځ کې خبرې مه کوئ. فإن خفتم کچری تاسو یریږئ د دشمن نه یا د ځنګل د ځناورو نه په ځنګل کې فرجالا نو تاسو په ولاړه باندې مونځ وکړئ په ځای باندې ولاړې او مونځ وکړئ په د مونځ د رکوع او سجدې دپاره اشاره وکړئ. امام بخاري رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله د رجالا معنی کړې ده په ولاړه باندې مونځ کول او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې فرجالا نه مراد په روانه باندې مونځ کول دي چې تا پسې رستو دشمن را روان دی رستو پسې ځنګل ځناور را روان دی حمله در باندې کوي نو ته روان اوسېږه او په روانه کې مونځ وکړه. او رکبانن په سورلی باندې ناست یا تاسو په سورلی باندې ناست او سورلی روانه ده نو په هغې باندې په روانه باندې مونځ وکړئ. فاذا امنتم هر کله چې تاسو په امن شئ د دشمن خوف ختم شو د ځنګل د ځناورو خوف او یره ختمه شوله نو اوس تاسو چې څنګه په عام حالاتو کې څنګه مونځ کوئ نو هغه شان په ولاړه باندې رکوع سجده یا تاسو د سورلی نه راکوز شئ او بیا په ولاړه باندې سره د رکوع سجدې ادا کولو د مونځ اهتمام وکړئ. فذکروا الله نو تاسو یاد کې الله دلته د ذکر الله نه مراد د مونځ اهتمام کول دي ځکه مخکې نه د مونځ ذکر شروع دی چې تاسو په سورلی باندې یا په ولاړه باندې رکوع سجدې دپاره اشاره کوئ مونځ کوئ. اوس وایي چې کله تاسو په امن شوئ نو تاسو د الله عبادت او د الله ذکر او مونځ داسې وکړئ کما علمکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته د مونځ چې کومه طریقه درته ښودلې ده بیا اوس تاسو په هغه طریقه باندې مونځ ادا کړئ. ما هغه طریقه لم تکونو تعلمون چې تاسو مخکې نه پیژندله چې څو پورې د الله حکم نو راغلی نو تاسو ته د مونځ طریقه معلومه نه وه نو الله حکم راولېږو تاسو ته تعلیم درکو د مونځ طریقې درته وښودله نو اوس په هغه طریقه باندې مونځ ادا کوئ د کومې طریقې چې تاسو ته ښودنه شوې ده. حافظو علی الصلوات حفاظت وکړئ تاسو د ټولو منځونو والصلاة الوسطی او خصوصا د منځني مونځ چې د مازدیګر مونځ دی. وقوموا لله ادرېږئ د الله په وړاندې قانتین عاجزي کوونکي. فإن خفتم کچرې تاسو یریږئ د دشمن نه د ځنګل د ځناورو نه
فرجالا نو په ولاړه باندې مونځ ادا کې او رکبانا یا په سورلۍ باندې په ناسته باندې مونځ ادا کې فاذا امنتم او هر کله چې تاسو په امن شئ فذكروا الله نو تاسو یاد کې الله کما علمکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته ما د هغه طریقې د مونځ لم تکونوا تعلمون چې تاسو هغه نه پیژندله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته